السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. انشاءالله نن به سوره رعد آیت نمبر 17 به وایو 17. الله تعالی دې وینا حق ادا کولو توفیق راکړي. د الله تعالی په توفیق باندې کیږي. الله تعالی دې زمونږ ګناهونه د قران کریم نه د لریوالي باعث جوړ نه کړي. الله تعالی ته مونږه معاف کا او مونږه قران سره نږدې کا، خپل ځان سره نږدې کا. الله تعالی تر مرګ پورې او تر جنت الفردوس پورې مونږه ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری کا په جنت کې. آمین ثم آمین. د نشاتنی آیت کې وګد آیت واغه هم الله تعالی مشرکانو ته وویلي چې د اسمان او د ځمکې اسمانونو د ځمکې پیدایش چا کړی دی؟ نو چې الله کړی دی، نو بیا تاسو الله نه علاوه نور خلق ځان دپاره ولیان ولې جوړوئ چې هغوی نه ځان دپاره د ګټې د فایدې طاقت لري او نه تاسو ته لري، خاص کر په دې قبرونو کې چې کم پراته دي. بیا مثال ورکوي چې ړوند او لیدونکی برابر دی. دا ړوند د مشرک دی او د لیدونکی د موحد دی. همدغه رنګ الله بیا مثال ورکوي چې تیارې او رڼا برابرې وي. قرآن او توحید دا رڼا ده او شرک چې کومه ده دا تیاره ده. نو تاسو جوړوئ الله سره شریکان. دا ځکه جوړوئ چې تاسو ته شک پرېوتی دی چې کنې دې چې پیدایش کړی دی، که دې څه شی پیدا کړي وي، جوړ کړي وي، پیدا کړي وي، نو بیا خو به تاسو شک وي چې یاره دا اوس الله عبادت وکړو که د دې وکړو. نو دې څه شی پیدا کړي دي؟ یو مچ نه دی پیدا کړی، یو شی نه دی پیدا کړی. نو بیا ولې تاسو د الله عبادت نه کوئ چې هغه د هر یو شي پیدا کوونکی دی، خالق دی او هغه زورور دی. اوس الله تعالی مثال بیانوي. د آیت لږ ګران دی، تاسو لفظي معنی ته سوچ کوئ، بیا خپله بار بار ووایئ، نو انشاءالله الله به تاسو سینه کلا وکړي. او زه کوشش کوم چې په دې مختصر ټایم کې مطلب باندې تاسو پوه کړلی شم. که الله تعالی توفیق راکړي او الله تعالی دې موږ تاسو ټول په قرآن کریم باندې پوه کړي. الله فرمایي چې انزل، الله را لېږلی دی، من السماء برنا ماء باران، اوبه. لفظي معنا اوبه راورولی دي الله د اسمان نه. اوبه راورولې اسمان نه، ورېځونه الله تعالی حکم وکړي او راشي. فصالت، نو وبهیږي، اودیتن، وادیانې، ندي نالې اردو کې چې ورته وایي، خوړونه، ریور یا بل څه تاسو چې ورته خپل ژبې کې هر څه ورته وایئ. باران چې وشي د اوبه د غرو لمنو کې یا د غرو په منځ کې چې کوم ځایونه وي، تیز اوبه روانې شي. ټیک شو؟ بقدرها، خپل اندازې مطابق. فاحتمل، بیا اوچت کی د السیلو د اوبه یا د سیلاب، زبدن، زاګونه، رابین، بره، اوچت ته ویل کېږي. کله چې د باران وشي، اوبه تیزې روانې شي، نو دی باندې بره نه زاګ وي، جګونه، زاګ. ومما، او د هغه نه، یوقدون، چې تاسو اور لاندې کوئ، اور بلوئ، علیه په هغه باندې، فی النار، په اور کې. څه دپاره؟ سونا. کمه سونا چې کله جوړیږي د لاندې اور ورلاندې کی، هغه هم تاسو دغسې اور ورلاندې کوي. د سونا ابتغاء، د پاره د لټونې، حلیتن، د زیورو، کالی، بنګړي، پیزوان، امیل وغیره ده، او متاعن، یا نور څه سامان. نو چې کله دا سونه جوړی، نو راپاسی په ده باندې زبدون، زاګ، مثله، هغه اوبو په شانتی. یو ځای کې اوبو باران وشو، اوبه روانې شي، بره پې زګونه دي. دغه مثال د هغه سونې هم دی چې کله سونا، هغه سونار یا د سونې والا چې کوم وي چې کله دې ګوتې وغیره یا هغه جوړوي، نو لاندې اور ورلاندې کي، نو په هغې باندې بره نه زګونه راشي، وخوټېږي. نو دا دواړو زګونه دا ختمېدونکی شی دی.
کذالک دغه رنګي یضرب الله بیانی الله تعالی الحق حق والباطل او باطل. فاما الزبد بس هر چې دا جاگ دی د زګونه چې کم بره پیراغلل کده اوبو زاګونه دی او کده سونی زاګونه دی فیذهبو د لاړ شي ختم شي جفاء وچشي ازګونه خو پات کیږي نه کنه خوالو زی ختم شي وچشي. و اما او هر چې ما اغه ينفع چې فائدہ ور کوي الناس خلق ته فيمكث اغه پات شي فی الارض پس مکه کې که سنده اغم خالصه پات شي زګونه لاړ شي کوبدي نو اوبو فائدہ وکي لاړ شي فصل ته خلق ته طلبونو ته او فصلونو ته او میوه ته فائدہ ورکي زناورو ته فائدہ ورسي کني زمکه خو په مړه شي. دا مثال د باران دا د قران کریم ده. قران کریم چې برنه الله تعالی را وري نو دې کې دوه قسم خلق مخې ته راځي. یو د قران کریم منون کې دي او ځان په یون کې دي عمل کوون کې دي خلکو ته خودون کې دي خلکو ته رسون کې دي. د دې مثال د دې اوبو ده چې دا فائدہ ورکوي زمکه ته باران شي فائدہ ورکوي باران زمکه ته فائدہ ورکوي. دا زګونه چې دي دا د دې دشمنان دي یا مخالفین دي چې قران باندې اعتراض کوا قران بیانون کې باندې اعتراض کوا لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې قران بیانول شروع کړ نو مکی ول سمره مخالفت وکړو او څنګه په زور کې مکی نه رسول الله صلی الله علیه وسلم وستو د مرګ منسوبي ورته وکړي په مدینی حمله وکړي خو ختم شول. ابو جهل هم ختم شو ابو لهب هم ختم شو عتبه هم ختم شو او دغه دا ټول ختم شو لاړل ختم شول او پاتې څوک شو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام دین قرآن ایمان عمل دا ټول پاتې شو او خلکو ته فائدہ رسیږي او سپوري عمده کرانګي نن ورځې پوری څوک چې د قرآن ولدي عمل ولدي قرآن باندې ځان پویون کړي دا پاتې کیږي د مخالفین ختميږي او مخالفین څه اثرم نه کوي وختي تور باندې شور شرابه د غیبي او څنګه چې زګونه بروي د غرنګ دی بروي خو قوت او طاقت هیڅ نشته لګه هوا پراشي یا لګ د سیلې ملي و چلیږي دا به ختم شي. همدغه د دې خلکو د مشرکین دی او کنور دی او کنور دي همدغه رنګي کاله ده کاله چې کله موږ جوړو نو د سونه والا هغه باندې اور ولګي د دې لپاره چې د پته ولګي چې خالص ته او کنه ده او که خالص ده نو شی چیستی جوړ کی نو د قران بیانون کو باندې مشکلات مسائل پریشانیاں بیماریاں سختیاں تکلیفونه مشکلات درازي په نو هغه مشکلات د ارڅ ختم شي یا هغه مخالفون د بتونه ختم شي او خالص سونه پاتې شي خالص سونه پاتې شي د دې لپاره چې دا سونه فائدہ ورکي خلکو ته د کرنګي د قران وین کی فائدہ ورکي خلکو ته هغه مسائل او مشکلات پریشانان هغه ختم شي ان شاء الله تاسو به پوښي اوس کذالک هم دغه رنګي یضرب الله بیانی الله تعالی الامثال مثالونه کې ډېر لوی پویوي موږ ډېر شارټ کټ غونته خبره وکړو بده ډېر لوی تفصیل وی الله دې مونږ تاسو ټول په دې مثالونو په ټول قران باندې الله مونږ تاسو پوي کې الله دې عمل کولو توفیق راکړي امين ثم امين. الله څنګه چې زګونه دي د کرنګ زمونږ د مشکلات زمونږ پریشانیاں نن سبا د فلسطین د مشکلات او پریشانی خو دې لپاره د امریکای او د اسرایل او د دې نور قوتونو زور د الله تعالی ته ختم برباد کې امين. انزل راوی اورولی من السماء دبرنا ما ان اوب یعنی باران فصالت روان شوی اوبیدی اودیتن وادیان اغن دیناله بقدرها خپل اندازې مطابق فاحتمل به اوچت کړل السیل سیلاب زبدن زګونا رابیان برا اوبره برا ومما او د اغنا یوقدون چې دی سوځي ور کوي علیه هغه باندې فن نار په اور کې څه د پاره کوي دا سنا ابتغاء د پاره د لټونه حلیتن کالی او متاعن یا نور سامان نو زبدن راشی زبدن زاغ مثله دغه پشانته كذلك هم دغرنګي يضرب الله بیانی الله تعالی الحق حق والباطل باطل توړ الله تعالی خای چې ته په کوم لارې زی فاما الزبد بسار چې هغه جاگ دی زاگ دی فيذهب نو غلاړ شي ختم شي جفاء ان وچی واما او هغه ما
او هر چې ما هغه ينفع چې فائدہ ورکي الناس خلقو ته فيمكثو بس هغه پاتې شي فی الارض بزمکه کې كذلك هم دغه رنګي يضرب الله بیان الله تعالی الامثال مثالنا.